په بني اسرائیلو کې یو زناکاره زنانه وه او مشهوره وه په زنا باندې. یو ورځ روانه وه او وړه او سخته ګرمي وه. یو سپی ولیده رعت کلبن، یو سپی ولیده چې هغه د یو کوی نه تاوېده. وقد ادلع لسانه من العطش. دې سپي د خپله ژبه د ډېرې تندې نه رایستلې وه. دې زنانه څه وکړل؟ خپل بوټ یې راویسته او په خپل زړوکي باندې وتړه او دې کوي ته یې ښکته که او اوبې دې سپي ته ورکړلې. فغفر لها. الله جل جلاله دغې زنانه ته بخښنه وکړه. دا څومره ګناهونه یې کړي وو، زنانه هم شي او بیا فاحشه هم شي، زناکاره هم شي، مشهوره هم شي په دې باندې. په دې عمل باندې الله ورته ټول ګناهونه وبخل. الله اکبر. عزتمندو، دې حدیث کې زما هدف مقصد دا دی چې د خیر کار معمولي مه ګڼئ. دا یو هدف دی. دې زناکارې زنانه انسان ته اوبه نه دي ورکړي، یو نیک ته نه دي ورکړي، نه ټول عالم د تندې نه بچ کړی دی، بلکې یو حیوان او بیا په حیواناتو کې هغه سپی چې د هغې هغه جوټه دومره مرداره ده چې 7 ځلې به یې اینځي او 8م ځل دا په خاورو باندې به اینځي. جوټه دونه مرداره ده، نجس حیوان دی، لیکن هغې ته اوبه ورکول، په هغې باندې رحم کول، الله دومره رحم پې وکړو چې ګناهونه یې ورته ټول معاف کړه او جنت ته یې داخله کړه. دا چې یو مسلمان ورور او یو مسلمانه زنانه د یو مسلمان سره ښېګړه وکړي، هغې ته کم از کم یو اوبه ورکړي، یو لار ورته وښیي، ښه خبره ورته وکړي، بل احسان ورسره وکړي، نو الله به څومره رحم پې کوي. خامخا به د دې نه پې څو چنده زیات کوي. نو دا کول پکار دي.